ښځې دا شیطانان منافقان نه دي دا جهنمیانې ناستې دي بیا وایي سونه یې ورکړې ده یا ولې نه ده ورکړې ولې دغسې راوت کړې ده ولې دغسې په بدي کې ورکړلې ولې ظالمې دا بچی چې 15 کاله پر کور ناسته یې دا ډېره بده خبره ده آیا که دا چې د دې په لاس کې د سونې بنګړې نسته دا بده خبره ده د کوزدې څخه مابعد تر ټولو لوی رکاوټ د کور زنانې دي عزیزان د کور زنانې دي زه ملا یم زه خپله بچی ورکوم یا د بل چا بچی غواړم نو زه ولې د خپل سیاله سره واده نه جوړوم زه به د هغه سره کښېنمه چې ما او تا پر وژه سره برابر یو ما او تا په مجلسو په کور سره برابر یو بچی به درکم یا به بچی راکې و زوی ته صحیح سو نو بیا خبره دا د راسه ما او تا به سره کښېنو ته هم غریب یې زه هم غریب یم و دواړه معلومه خبره ده راسه په دا خپله غریبي کې به واده سره وکړو زه به دا زما بچی ستا و زوی ته درکمه زما د بچی حق دا دی چې زه واده ور وکړمه ستا د بچی حق دا دی چې ته واده ور وکړې د بچو د بچي هم دغه رقم حق دی د دواړو راولاړ به سو زه هم غریب ته هم غریب راسه پر معمولي خبرو باندې به دا خپله نکاح پړاو کو دا خپله نکاح به وتړو نو بیا به دا بچی در واده کم یا بیا را واده کې سونه ضروري ده سونه ولاړه هغه د ولا کور پوی ته 3 لک روپۍ ته یوه توله ورسېدله نو که ته سونه نه کې ور دا زنانه به 4 5 کاله ناست دی ما ته داسې کورونه را معلوم دی چې 5 10 کاله د کوزدې کېږي تر دا اوسه پورې ناست دي واده ترتیب نه برابرېږي بچی پر کور تباه او برباد سوه سیلیانې واده سولې بچان دي راسي کله کله و دې ته خالد دومره ووایي ته لا تر اوسه پورې ناسته یې دا نیمه شپه تر سهاره بیا ژاړي چې یالله زما دپاره څومره لوی امتحان سو دا امتحان پر دې نه دی دا د دې دواړو باباګانو دپاره دی هغه بابا هم نخرې کوي سر یې په هوا نیولی دی ته خو غریب یې د ماښام ګوله نه لرې خیر خو به یې چې ته سونه غواړې زه خو غریب یم د ماښام ګوله نه لرم خیر خو به یې چې ما سونه پکې ایښېده نو زما د وجې ستا د وجې دا زما او ستا بچیان چې دي هغه تباه سونه دې خبره مې سر خلاصېږي زما راس سره کښېبنو ولې ضروري ده راسه 3 جوړې کالي به ورکړو سپېره خونه به ورکړو اصل شی چې دی هغه نکاح ده اصل شی چې دی هغه راودېده دي دا د ښځو درواغ او دا ښځې به د الله رسول ویلې ول ما په جهنم کې ډېرې ولیدلاست ویلې یو شاره ښځه ولاړه شو د بخاري حدیث دی ویل یا رسول الله نو ولې ویلې تاسو ډېرې ناشکره یاست ول د الله ناشکري ول یا د خاوند ناشکري کوئ خاوند دې ته مجبوره کړی دی چې خامخا به زما وزوی ته چیش ورکوي واده کوي سونه به ورکوي د کومې خوا یې ورکړم زه مزدور نه یم زه د 2 لاسو مزدور نه یم زه چې ماښام سهار څه وګټم ماښام لی راوړم ماښام ته یې موږ ته یې وخورو سهار نه یې ولې ښځې خیر خو به یې دا ښځې دا شیطانان منافقان نه دي دا جهنمیانې ناستې دي بیا وایي سونه یې ورکړې ده یا ولې نه ده ورکړې ولې دغسې راوت کړې ده ولې دغسې په بدي کې ورکړلې ولې ظالمې دا بچی چې 15 کاله پر کور ناسته یې دا ډېره بده خبره ده آیا که دا چې د دې په لاس کې د سونې بنګړې نسته دا بده خبره ده دا ډېره بده خبره چې 15 کاله پر کور باندې ناسته یې پوه سوست په دې خبره مې سر خلاص سولو نو زموږ خلک علیده و دې خبرو ته ناست زه زما لور نه ورکوم زه زما لور چا ته ورکوم زما لور زه فلاني ته ورکوم فلانی خو ستا لور نه غواړي او بیا ته راولاړ شو د ځان سره دې ولې تر ځان دې وغټ سړي ته دا خپله لور ورکړله یا دې د هغه لور وغوښتله اوس یې ته پوره کولی شې نسې پوره کولی قطعا یې نسې پوره کولی